ما باندې یو مرض راغی زما د خوله کږه شوه څه نظر اثر به و خو د خوله مې کږه شوه داسې ډاکټر له لاړم. السلام علیکم ملګرو. مولانا صاحب وایي ما نه وایي د خوب نه پاسېدو په وخت کې یو وړه شانتې غلطي شوې وه چې هغې په وجه زما خوله کږه شوه، یعنې په ما باندې وایي د پالج بیماري راله. او که چېرې مونږ سوچ وکړو زما عزتمندو دغه غلطي مونږ ټول کو د خوب نه پاسېدو په وخت کې، او خاص کر دا کمې ورځې چې اوس شروع دي که نه په دې ورځو کې که چا نه وایي د خوب نه پاسېدو په وخت کې دا غلطي وشوه نو په دوی باندې وایي دا بیماري ضرور راځي وایي ډاکټر صاحب وایي. نو دا کمې غلطۍ دي راځي مولانا صاحب په خپله بیان کړي دي دا ضرور وورئ، او که نارینه دی او که زنانه دي د دغه غلطونه ضرور ځان وساتئ زما عزتمندو چې ستاسو دا خوله د کاږه کېدو نه یعنی فالج بیمارۍ نه تاسو الله تعالی محفوظ وساتئ. ټیک شوه. راځئ د مولانا صاحب بیان ضرور وورئ، په کمنټ کې مولانا صاحب ته ماشاءالله سبحان الله ولیکئ او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ. ټیک شوه. راځئ د مولانا صاحب خبرې اول تاسو وورئ، په اخر کې زه تاسو سره یو څو خبرې کوم. ټیک شوه جی. راځئ د مولانا صاحب بیان وورئ جی. ما باندې یو مرض راغی زما د خوله کږه شوه څه نظر اثر به و د خوله مې کږه شوه داسې ډاکټر له لاړم. ډاکټر راله انجکشن وکړو دوايي نه راکړې ما ته ویې ګرم ځای کې ځان پاتې کړه او دې له ورزش وکړه. زما لایبرري وه نو هغه لایبرري ته دننه شوم ځان ته میټر ولګو او وروڼه به مې راتله ورزش به یې کوه. هسې دا شوم نو کتابونه مې کتل ځان له دا خو پیدا به کوم یو کتاب مې لاس ته راغی چې د دواړو جهانو سردار مبارک به د شپې څنګه پاسېد. دا د ژمي په اختتام کې او د ژمي په شروع کې دا مصدر ډېر راځي. لخوا ورته وایي د پالج یو قسم دی. نو ما چې رسول الله د شپې پاسېدل ولیدل رسول الله به پاسېد د شپې نو په خپله بستره به کېناست سمدست به پاسېده نه یو سنت بیا به یې دا داسې داسې وکړو ما ته ډاکټر وایي دې ځای نه ربړونه راغلي دي دې خولې ته دا یو ربړونه ډیله شي دا بل طرف ټیټ شي دا خوله کږه شي. قربان شم 1400 کاله وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته طریقه ښودلې بیا به یې دعا کوله. خاجي ملګرو تاسو د مولانا صاحب دا خبرې اورېدې امید دی چې تاسو به پوه شوي یئ او که څوک پوه شوي نه وي که نه نو زه تاسو ته مختصر الفاظو کې د دې خبر وضاحت کوم. مولانا صاحب نه غلطي به څه کې د خوب نه پاسېدو په وخت کې هغه غلطي دا وه چې کله به مولانا صاحب وایي زه پاسېدم که نه نو کومه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ښودلې ده که نه وایي په دې باندې به زه نه پاسېدم. هغه څه بیا مولانا صاحب وویلې وایي هغه دا چې کله به وایي پاسې که نه حدیث شریف نه وایي ثابت دي نو ډایرکټ په ډایرکټ په نه پاسئ چې بس تاسو کټ نه راپاسئ ډایرکټ په ډایرکټ بس ودرېږئ او روان شئ نه لږ غوندې به چې څنګه پاسئ نو ځان به لږ ریلیکس کوئ. ټیک شو. یو دا. دویم دا سترګې چې دي که نه دا به وایي داسې ومږئ. دریم په دې مخ باندې به وایي داسې لاس راکاږئ. صحیح شوه. نو په دې طریقې سره چې تاسو کله پاسئ که نه نو انشاءالله تاسو ته به بیا دغه بیماري نه راځي. فالج دا بیماري چې دا به په تاسو باندې اټیک نه کوي. او که چېرې تاسو دا غلطۍ کوئ خوب نه پاسېدو په وخت کې مطلب چې خوب نه تاسو پاسئ که نه سترګې نه مږئ مخ باندې لاسونه نه راکاږئ او یا ډایرکټ پاسئ. خاص کر په دې ورځو کې دا کمې ورځې چې شروع دي نو بیا په تاسو باندې د دغه بیمارۍ راتلو ډېره زیاته خطره ده. نو کوشش وکړئ که زنانه دي که نارینه دي چې کله هم خوب نه پاسئ که نه نو یو خو خوب نه پاسېدو چې کومه دعا ده الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور دا دعا به ووایئ. په سترګو باندې به داسې لاس راکاږئ. ټیک شو. او به مږئ سترګې او په مخ باندې به لاس راکاږئ او معمول شاندې به خپل کټ کې یا بیډ کې ریلیکس پشئ او اینا پس به بیا ښه په کلاره بهر ته وځئ کټ نه به راکوشئ. ټیک شوه. نو چې دا احتیاط تاسو کوئ که نه انشاءالله په تاسو باندې به بیا دا بیماري نه راځي. ټیک شوه جي. امید دی چې انشاءالله په دې خبره باندې به تاسو پوه شوي یئ په دې باندې عمل وکئ او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوئ. الله رب العزت موږ خوشحال آباد ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.